شاعري د ژوند ساز او شاعر د زمانې د دردونو او حقایقو ترجمان خو هغه غږ چې هرې شعریزې کلمې او لفظ ته یې ځانګړې هنري ښکلا ورکړي او هره خبره یې د خلکو تر زړونو او د زړونو تر ژورو رسولې د جانان غږ څښتن او د خپلې سیمې اوسیدونکی د کونړونو ساحل جان راسره دی او ساحل جان سره به څو لنډې خبرې کوو د ده پر ژوند د ده پر ترنم او د ده پر شهرت. ساحل ستړی مشي. مننه تاسو هم ستړي مشئ له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته هم وخت راکړو او په خپله خپرونه کې میلمه کړو. ډېره زیاته مننه. ساحل پسې نو موږ نن دومره مزلونه کړي دي او دومره پسې ګرځېدلي یو چې ډېر زیات یې ستړي کړي یو، خو خیر خوږ انسان دی او له ده نه به نن ډېر خواږه اورو. ساحل لومړی خو به راځو څه چې شهرت درکړی ترنم او خوږ غږ کله دې خپل لومړی ترنم وکړ؟ لومړی ترنم مې خو یو 3-4 کاله مخکې په مکتب کې وکړ، بیا د هغې نه استه استه راووتلو دغه پیل ته په یوه مشاعره کې مې ترنم وکړو، د هغې د لارې ډېر مشهور شوم. کله چې دې لومړنی ترنم وکړه ټپې دې وکړې ما ته هم په یاد دي چې د شینوګۍ اړوند یوه ټپه دې کړې وه او له هغې وروسته تا ډېر زیات شهرت پیدا کړ. کله چې ته مشهور شو هغه وخت کې د احساس څه و؟ ډېر ښه احساس مې کوه ځکه دا یو ښه پیل دی او په دې کې هر څوک لکه ترنم نشي کولی. ما ډېر ښه احساس کوم چې شکر الحمدلله چې دغه وړتیا لرم. کله چې دې ترنم وکړه د خلکو عکس العمل څه و؟ خلکو درته څه ویلې؟ خلکو ما ته مینه راکړه، زه یې تشویق کړم او ما ته ویل چې ته لا نور پرمختګ وکړې او د بریا هیلې رانه درلودلې. ساحل سره نو ډېرې خبرې لرو. ساحل وایي چې زه ډېر خلکو تشویق کړی یم او دغه فیلډ کې ډېر د خوښۍ احساس کوم. خو ساحله خبرې ډېرې دي نو او ښایسته د سیند غاړه او منظره ده، د شاخیلو سیمه ده، درنو لیدونکو او واقعیت سره داسې یو نرمه او په زړه لګېدونکې خوږه هوا ده پکې چې زړه نه کېږي دې نه سړی لاړ شي. بیا چې د ساحل د غږ خواږه ورسره یو ځای کېږي نو ضرور نور هم انسان له ځان سره پاتې کوي. ساحله ترنم درنه اورو او له ترنم وروسته به نورې خبرې هم سره کوو. صحیح ده؟ ترنم به راته کوې؟ کوم ترنم به کوې؟ صحیح ده ولې نه. یا چې نه راځې نو د دروغو وعدې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه، چې نه راځې نو د دروغو وعدې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه. ته که په خدای باور لرې دومره خفه یم درنه، ته که په خدای باور لرې دومره خفه یم درنه، رنګ دې خوند نه راکوي نورې قیسې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه، چې نه راځې نو د دروغو وعدې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه. یا چې بیا پیغور راته کلونه جوړوي ژوندونه، چې بیا پیغور راته کلونه جوړوي ژوندونه، همدا سړی ډوډۍ مې خېدې تودې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه، چې نه راځې نو د دروغو وعدې مه راکوه، هسې عباس په انتظار ویښې شپې مه راکوه. په مجازي نړۍ کې جار قربان زمانه، مجازي نړۍ کې جار قربان زمانه، نور مې پاک
باندې بس تفسیری مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا یا چې ناراضي نو د دروغ وادي مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا یا چې را سره نه نو زه دې نخڅ کوما چې را سره نه نو زه دې نخڅ کوما ماته د نور غاړه کيو تسبیح مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا یا چې ناراضي نو د دروغ وعده مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا یا چې مرور شلی او سارا مرور خیخو چې مرور شلی او سارا مرور خیخو په مسنجر کې سوي سوي ټپه مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا چې ناراضي نو د دروغ وعده مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا حسی باس په انتظار وخش په مرا کوا ډیره زیاته مننه ساحل خوندور غږ او کلیوالي خواږه دی یو ځای کړل ورسره بیخي خوند یو خو یو پوښتنه ماته پیدا شوه ستا په ترنم کې هغه دا چې دغه ترنم کوونکي اکثر ښکلی ترنم کوي سترګې پټوي دا ولې دا ولاک جواب یې نشته ساحل وایي چې جواب نشته دی خو کله چې ترنم کوو نو هغه د ډېر خوند او لذت د ورکولو لپاره نو دغه سترګې پټو دا نو زما نظر دی ښه ساحل وایي ما سره جواب نشته دی کله چې ترنم کوونکي ترنم کوي نو دا سترګې ورسره پټوي چې دا خوند یې نور هم سیوا شي هغه د خپل څومره مهارتونه د غږ او څومره ښکلا یې هغه پکې یوځای کړي ساحل که دا راته ووایې په شاعرانو کې کوم شاعر ډېر خوښوې او د کوم شاعر شعرونه ډېر ترنم کوي کوم شاعر چې ښه شعر لیکي همغه شاعر مې خوښېږي خو اسمار صاحب مې بیا ډېر خوښېږي عمر د ډېر کم دی شعر په خپل انتخاب یې که کوم بل د شعرونو د انتخاب لپاره څوک استاد لري ولې نه استاد لرم زما ګران ورسول مومن را سره تلي انتخاب هم راته کوي او کوشش را سره کوي اوس که د شعر نړۍ ته ورننوځو نن سبا ترنم کوونکي ډېر زیات دي په خپل فیلډ کې ترنم کوونکو کې کم ترنم کوونکي ډېر خوښېږي د افغانستان په سطحه د خپل ولایت دغه کونړ په سطحه زما خو د کونړ په سطحه وارث سراج ډېر خوښېږي چې ډېر ښه ترنم کوي او د کوزي پښتونخوا حسنین ماشوم مې ډېر خوښېږي ترنمونه ډېر کوي د سیرت او نورو ترنم کوونکو نه چې کله پوښتنه کوي نو د هر چا په خپلو ترنمونو کې مې یو دانه ترنم ډېر خوښېږي چې په خپله میني ترنمونو باندې خو ډېر خلک مینېږي لکه زما ستا هغه ترنم ډېر خوښ دی چې دغه شینوګۍ ټپه دې پکې کړې ده او ځینې نورې ټپې دې پکې کړې دي خو په خپله هم ترنم کوونکي ځینې ترنمونه خوښوي چې په خپله پرې مین شوي چې دا زما ډېر خوښ دی او باید بار بار یې ووایم هغه کوم ترنم وي زما د سعود صاحب یو غزل خوښ دی هغه مې د ماتو زړونو بددعا شه ورپسې جانان چې درنه تللی دی بلا شه ورپسې دغه ترنم مې ډېر خوښ دی په ډېر کم عمر کې د ترنم ته مخه کړې د شعرونو ښکلاو ته دې مخه کړې ده د مینې اړوند څه کیسې خو نشته نه د مینې اړوند هېڅ کیسه نشته که نه سادهګي ده او کلیوالي ده کلیوالي څه خو به وي نشته څه نشته ساحل وایي چې څه نشته دی راسره او دغه انتخاب دا چې دی نو دا د خپل ذوق او مینې له مخې کومه واقعیت ډېر کوچنی دی خو ماشاءالله ډېر زیات استعداد لري او په غږ کې ډېر زیات خواږه پراته دي ساحل یو ترنم د نه بل اورو بیا به اخر کې راته ټپې هم کې او هغه ټپې به کې چې کوم نو تا ته یو ځانګړی او خوندور شهرت درکړی دی سمه ده ولې نه
نم جنستر گناه د جار شم نم جنستر گناه د جار شم غم دې په غره شاز خطا سپینګیری کړم یا غم دې په غره شاز خطا سپینګیری کړم یا په آخرت دې له خدای غواړم په آخرت دې له خدای غواړم چې نه پښتو وي نه د خلکو پیغورونه یا چې نه پښتو وي نه د خلکو پیغورونه په جنازه کې مې شریک شه په جنازه کې مې شریک شه چې د لحد مړي پیغور نه راکوي نه یا چې د لحد مړي پیغور نه راکوي نه رکه د کور کلی یاري شه رکه د کور کلی یاري شه د ځنې سر مې دیوال کندې کندې کړه نه یا د ځنې سر مې دیوال کندې کندې کړه نه د کړېدو به مې نصیبو د کړېدو به مې نصیبو ګنې په کور کې نازولی هلکومه یا ګنې په کور کې نازولی هلکومه علم یو تر بل زارې گئے علم یو تر بل زارې گئے ژوندون د جمی مازیګر د تیر بشینا یا ژوندون د جمی مازیګر د تیر بشینا د مینې زور راته معلوم شو د مینې زور راته معلوم شو امیږي خپنه ږدم چې یار به پاتې شي نه یا په میږي خپنه ږدم چې یار به پاتې شي نه لکه د اینې مې رنګ تور واړوه الله تور واړوه ستي 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 زړه مې پور واړوه لکه د اینې مې رنګ تور واړوه الله تور واړوه ستي 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 زړه مې پور واړوه ستي 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 زړه مې پور واړوه ډېره زیاته مننه وایي چې ته لخته د ګلاب په تا برسات دی ما ته مه راکوه غم زړګی مې مات دی ساحل جانه ته لخته د ګلاب په تا برسات دی ما ته مه راکوه غم زړګی مې مات دی ستا خبرې دي سندرې او شکرې ستا خبرې دي سندرې او شکرې ترنم دې له جادو نه پسې زیات دی ډېره زیاته مننه ساحل چې هر لفظ له خنجرې او له خولې راوباسي نو بلا خوندونه ورسره یو ځای دي او کله چې ورسره مجلس کوي نو زړه دې نه غواړي چې ترې نه پاڅېږي نو ساحل خو مخکې ما یادونه وکړه چې ډېرو مصروفیتونو سره یې موږ ته وخت راکړی دی کور دې ودان او په راتلونکي خپرونه کې یوه مهمه خبرتیا او یوه مهمه خبره چې زه تاسو سره شریکول غواړم ساحل به نو له موږ سره یې په راتلونکي سفر کې چې کونړونو ته یې لرو او نورستان ولایت ته یې لرو د ښکلاګانو کور او ملي پارک دې ته به یې له ځانه سره وړو او د افغانستان د ښکلو او لوړو څوکو به تا سره دغه خوږ غږ شریکوو او دغه خواږه به د هېواد د ښکلاو سره یوځای کېږي چې هیڅ کله به ستاسې له یاده ونوځي او دغه خاطرې به د تل لپاره ستاسې په ذهنونو کې نو زموږ راتلونکو خپرونو او پروګرامونو ته به تمه شئ تر څو د ساحل د غږ خواږه واورئ او د افغانستان نه هېرېدونکي ښکلاوې ووینئ ساحل د دومره مصروفیتونو سره ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو پوره وخت راکړه کور مو ودان مننه خو باید له تاسو څخه وکړو چې د دغه عمره لرې ځای څخه راغلی زموږ لپاره ډېره مننه کور مو ودان د کونړ د سیند آهنګونه طبیعي اوازونه او ښکلاوې او د ساحل غږ نه پرېږدي چې موږ لاړ شو خو ځینې مشکلاتو ځینې مسؤلیتونه شته چې باید ورته ځان ورسوو او هغه کارونه هم ترسره کړو ساحل سره به په راتلونکي خپرونو کې بیا مخ کېږو تر بیا بل پروګرام مو زه او زما همکاران په سپېڅلي رب سپارو ښې چارې پاک الله مو مان شي